غټه لونګۍ تړلې وه. راغی زما تر څنګ کېناست. په خوند یې وویل غواړم یوه برجوره کلا جوړه کړم، ته ونیسې یوه ښه نقشه یعنې نقشه خو راولیکه. هغه ته مې وکتل، خوشحاله و. پر اوږده سرې کړې ږیره یې شنه نسوار پراته و، څېره یې خړه ښکارېده. ورو مې وویل خیره و کاکا، نقشه د منډې خبره نه ده، څو ورځې وخت راکه. د برګ راته وکتل، یو دم یې وخندل، مخکني غاښونه یې وتلي وو. په لوړ غږ یې ویل یاره انجینیره مرداره دې کړه، نقشه به څه شی وي، کار به یې څه وي، کاغذ او قلم در واخله، یو څو لیکې ولیکه، بس دا یې هم نقشه. چاره مې نه وه. ومې ویل سبا ته یې وغواړه. سړی له خندا شین شو، ښه شېبه یې بې غاښو خوله وازه وه. وروسته یې په خوند وویل ایله دې نره خبره وکړه، ښه ګوره د زورورې کلا نقشه به راته لیکي، 4 برجه دې هیر نشي، ټول برجونه باید مورچې ولري، په مصرف پسې مه ګرځه، کلکې مورچې، داسې چې د راکټ ګولۍ هم ونه خوري. په حیرانۍ مې وویل ته خو بدیدار نه یې، آرام ژوند لري، نو مورچې څه کوي؟ په زوره یې وخندل. ای ساده ګله، عقل دې خام دی، تل د راتلونکي غم کوه. دی روان شو. ما ته د یوه هزاره بوډا څېره په ذهن کې راتېره شوه. دی موچي و، د بیګا یې نه لرل، خو کله چې د خټو کور جوړاوه لومړی د ګراج ځای پرېښود. ما یې علت وپوښت. ده راته وویل ای انجینیر صاحب، خدا کلونه مشک صاحب یک موتر شوم.